تېره شپه کله چې ستورو د کابل پر اسمان د آرامۍ وزرونه غوړولي وه، هلته د یو روغتون په تنګو خونو کې داسې انسانان بستر وه چې یوازینۍ هیله یې بیا ژوند و. دوی د مرګ په تمه نه وه، دوی د یوه نوي سهار، د یوې پاکې ساه او د یوه نوي ژوند او نوي انسان کېدو په تمه وه. دوی مجرمین نه وه، بلکې د یوې خوارې ټولنې د دردونو قربانیان وه. دوی هغه مات سوي زړونه وه چې غوښتل یې د اعتیاد له تورو پنجرو ځان خلاص کړي، ترڅو یو ځل بیا د خپلو میندو غېږې او د خپلو ماشومانو مسکا ته ور وګرځي. ستا به زړه را باندې یخ شي، زما به ستړی ژوند شي ختم. ستا به زړه را باندې یخ شي، زما به ستړی ژوند شي ختم. په ماشه کې ګوته کېده نښه ونیسه پر ما، دې وطن کې بل کار نشته. ته به ما ولې زه تا ټوپک واخله نښه ونیسه پر ما. ماما یعنې خو د دوست دارم وطن خدا راجع به وطن مبود. بلې دوی غوښتل بیرته کور ته ولاړ سي. چې د دې خوا څخه د شفاخانې څخه وروځي اولین څوک چې غواړي چې دې وویني، څوک غواړي چې وویني؟ هغه مور پلار وینم، ښځه او بچیان وینم. خو افسوس د دې خاورې ازلي او ابدي دښمن پر دوی د باروتو او اور باران وکړ. زر تنه، زر هیلې او زر هغه ځوانۍ چې د رغېدو په انتظار وې په یوه شېبه کې د خاورو لاندې سوې. آیا د یو ناروغ او بېوسه انسان وژل میړانه ده؟ هغوی چې نه یې د دفاع وس درلود او نه یې د تېښتې لاره، په کومه ګناه د اور خوراک سول؟ دا یوازې پر دې معصومو انسانانو نه، بلکې پر انسانیت برید و. دا د هغو معصومو سترګو د رڼا وژل وه چې په ډېرې بېوسۍ کې د ژوند د یوه نوي سهار په تمه سترګې پټې کړې وې. خالقه، ته د دې مظلومو او معصومو وینو شاهد اوسه. زموږ ګران افغانستان نور د خپلو بچیانو د جنازو د وړلو توان نه لري. ته یې دښمن تباه او ذلیله کړه.